تاریخ کې غټ ظالم چې تېر شوی دی فرعون تېر شوی اعلان وکړي چې د چا نر اولاد پیدا کېده وژني ختمه ښځینه پرېږدي دا خپل قوم ته ویل الیس لی الملک مصر زه د دې مصر باچا نه یم د دې باچا د مصر ځمکې زما نه وهذه الانهار تجري من تحت دغه نهرونه دا ولي او دا سیلابونه چې بهیږي دا زما د تصرف لاندې دی دا خو ټول زه یم ښځه چې ته یې نو څه شي دی انا ربکم الاعلی زه ستاسو رب یم د دغه فرعون د دې ظلم په بیواز کې چې ده د خدای سره هم ظلم وکړي د خدایي دعوا یې وکړه ان الشرک لظلم عظیم قرآن دا وایي شرک دا د ټولو خطرناک ظلم فرعون وکړي دوهم ظلم یې د ماشومانو سره وکړي د مسلمان سره یې ظلم وکړي الله کوم خواته کړي داسې غرق کړي داسې ذلیله کړي چې در ننه پورې در قیامته پورې د راتلونکو انسانانو دپاره عبرت هلته پروت د خرابېږي نه بوی کوي بس آسې یو نښه ده د انسانانو دپاره الله پاک جل جلاله وشي دا رقم تاریخ کې راواخه څومره ظلمونه سوي قارون دا الله پاک جل جلاله په مال او دولت باندې ډېر ورځي بیا د خپل مال د وجې څخه غرور شروع کړي ولې څوک چې مال پیدا کړي باید الله ته راضي سي خدای دا ستا د لورې ما ته راکول سوي دي ما خو پر یوه روپۍ قدرت لري پر لسمې ولاکه قدرت لري هغه وخت هم زما په یاد چې ما کره به همسایه ډوډۍ راست هغه وخت هم زما په یاد چې ما به بیلچه په لاس کې و د بل مزدوري به مې کول هغه هم زما په یاد چې ما به له لاس نیړۍ په لاس کې او په دروازه باندې یا دغسې مې د بل شاشا په مزدوري باندې وړم نو الله زه دې ځای ته ورسولم د لکو د عربو د کروړو مالک یې جوړ کړم الله دا ستا فضل دی هذا بفضلک دا ستا عظیم فضل دی خدایه ته ما ته د شکر توفیق راکړه الله به ډېرې 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 که څوک د مال په فتنه کې وولري انما اموالکم و اولادکم فتنه دا دواړه فتنې دي ازمایش شي الله د مال په وجه باندې یو انسان ازمایش ته واچوي الله الله غرور یې په شروع کړي تکبر یې شروع کړي لویي یې شروع کړي مټر یې رانیوه غټ مټر یې په 20 لک روپۍ راجوي پکې سپور سو یو رقم پکې ناست دی چې لاندې انسانان په سترګو ویني لاله کله چې دته یو غریب ودرېږي ورته وایي رانږدې کېږه مه بویي دي ځکه ستاسو زه مرض اخلم هلته یې ودره چیش غواړي یو شی ورکړه دا چیش دی غرور دی دا تکبر دی د دې تکبر او د غرور انجام د قارون وبشه ستا دنیا د قارون په مقابله کې هېڅ نه ده ستا دولت د قارون په مقابله کې هېڅ نه دی قارون ته الله دومره دولت ورکړی و چې د ښه مستحکم قوت والا انسانانو د خزانې چابیانې نه شوی پورته کولی د دغه مال په وجه د الله پاک جل جلاله په ازمایش کې و د غرور دعوا یې شروع فساد یې شروع کړي الله قرآن عظیم شان کې وایي فساد مه خپروه الله جل جلاله فسادګر انسانان نه خوښوي دی نه راګرځي فخسفنا به الله جل جلاله څه وایي وبداره الله وایي موږ دا یې نه ایستل او د ده هغه خزانې او کورونه ټوله مې نه ایستل درونه به مځکه کې راوالي چا در اوسه لا قادر شه دا رقم به دې نه بس ته چې کم په معمولي پیسو باندې ته غرور کوې په معمولي دولت باندې غرور کوې یو په معمولي مال او پیسې او کوټه او استي باندې ته دومره مغرور شوې چې چاته سلام نه وایه په سترګو باندې څوک وینې نه د ډېر غروره پر مځکه باندې ګرځې نه سجمو ته دې هوا ورکړې دا رقم به دې الله یو وخت غرق کړي نه به دې باسي په مځکه باندې لکه قارون چلوي یا داسې به دې الله پاک ذلیله کړي چې مرتبه د دې دولت و د دې هستۍ و د دې مالدارۍ و د دې پیسو څخه الله به دې راولي د بلو مزدوري ته به دې ولاړې بیا به دې بیلچه په لاس کې خولې به در باندې ظلم نه دی پکار غرور او تکبر نه دی پکار دا انسان تباه کوي